په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی خوبي یې څه ده چې میوه نه لري خوبي یې څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی همونږ عموماً که ګورو زمونږ په دې سیمو کې اکثر په چوکونو کې عجیبه غوندې شیزونه لګېدلي چې د هغې زمونږ د کلتور سره زمونږ د ژوند سره زمونږ د وطن سره ډېر تعلق هم نه وي اکثر پکار ده چې په هغه علاقو کې کومو علاقو کې چې دا چوکونو کې دا مختلف سټیچوز لګي مختلفې ډیزاینونه جوړېږي نو پکار دا ده چې د هغه علاقې د آرټ عکاسي کوي د هغه علاقې د فصلونو د میوو د مارغانو د هغه علاقې د سیندونو د هغه علاقې د غرونو د هغه علاقې د روایاتو عکاسي کوي نو هغه نشته زمونږ په وطن کې پکار دا ده چې زمونږ په وطن کې دغسې کېدی نو د هغې سره به مونږ خپل حق ادا کوو د دې سره سره هغه د خوشحال خان بابا خبره چې یو له بله زده کوي د دنیا دود دی یو له بله زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی او چې کوشش که په اخلاص زه ضامن یم که کامران په خپل مراد نشي سړی کامیابی او کامرانی هغه وخت کیږي چې خلک کوشش کوي او تاسو به کتلی چې په هر قام کې په هر وطن کې په هر ژبه کې په هر سیمه کې الله تعالی دا فنکاران را پیدا کړي او د دې مقصد دپاره را پیدا کړي چې دا د ژبې او د روایاتو خدمت وکړي فنکاران چې دي دا د ژبې طوطیان دي دا د ژبې بلبلان دي دا د ژبې سفیران دي مونږه چې د خپل ژبې سره څومره محبت لرو څومره نزدېکت لرو نو په دې کې د شاعرۍ د ګلوکارۍ او د موسیقۍ ډېر لوی لاس دی بله دا ده چې دا آرټ چې دی دا دوه قسمه دی یو ته وایي کریټیو آرټ او بل ته وایي پرفارمینګ آرټ پرفارمینګ آرټ چې دی هغه آرټسټ چې دی هغه دغه دی سندرغاړی دی هغه اداکار دی نو اداکار یا سندرغاړی به د اولس سطحې ته ځي نو هله به ولس متاثره کوي د اولس په زړونو کې به ځای هله پیدا کوي چې د اولس سطحې ته لاړ شي او کریټیو آرټسټ چې دی نو هغه تخلیقي فنکار چې کوم دی تخلیقي هنرمند چې دی دا شاعر دی موسیقار دی مصور دی نو دی به اولس خپلې سطحې ته راوچتوي دی به ولس په ځان پسې راوچتوي نو دا زمونږ د دواړو ډلو فنکارانو دپاره د نوي ژوند په وسیله باندې ډېر لوی قدم دی او زه ډېر فخر کوم چې زمونږ د نوي ژوند ملګري چې دي هغې روان دي دغه کار ته پوره کار ویلی دی یو وخت داسې و چې مونږ به ګیله کوله چې دلته څوک خاوند د نظر نشته چې مې پورته کي دلته څوک خاوند د نظر نشته چې مې پورته کي زه د دانو ډک وږی شتو ته چا ویشتلی یم زمونږ آرټ زمونږه کلچر ډېر مختلف دی ډېرې ځانګړتیاګانې او ډېر خواږه لري د هر قام کلچر چې دی هغه عزتمند دي او قدرمند دي زمونږ ژبه چې دا زمونږ مورنۍ ژبه ده دا نورې ژبې چې دي دا زمونږ تروریانې دي او تنداریانې دي او چاچیګانې مامیګانې دي دا نورو ژبو هم زمونږ سره مینه شته خو جنت چې دی هغه د مور د خپو لاندې دی چې څو پورې مور نه بخلی جنت ته نشي تللی د ترور خدمت به هم کې د مامي خدمت به هم کې د چاچي خدمت به هم کې خو د مور د خدمت نه پس چې کله د مور ناروغه ده او مور ته د ضرورت دی او ته د مور خدمت نه کوې او د مامي خدمت کوې نو نه کېږي نو جنت چې دی هغه د مور د خپو لاندې دی او مورنۍ ژبه چې ده هغه د هر چا یوه مورنۍ ژبه وي ما نه یو ملګری دی زمونږ هغه ما نه تپوس وکړو یاره ما خو په کور کې یو ژبه وایم او
بهر په کوڅو کې بله ژبه وایم او په سکول او کالج کې مې بله ویلې ده، ما ته خو پته هم نه لګي چې زما مورنۍ ژبه څه ده. نو هغه ته ما وایي چې ته خوب په کومه ژبه کې وینې؟ نو هغه ما ته وایي چې خوب خو په پښتو کې وینم. نو ما بس دغه د مورنۍ ژبه ده. صاحب شاه صابر وایي چې د درد په غیږ کې لویه شي نغمه شي، چې د زړه په وینو وپایي فنکار دی. او یا زما یو شعر دومره ته رایادېږي چې زما هم په هغه کلي کې قیام دی، زما هم په هغه کلي کې قیام دی، محبت چې چرته عمر له بدنام دی. او لکه شمع، یعنې زموږ په وطن کې محبت چې دی نو هغه جرم دی او جنگ چې دی جرم نه دی. زما هم په هغه کلي کې قیام دی، محبت چې چرته عمر له بدنام دی. لکه شمع ظاهر خان دی پټ جړېږي، لکه شمع ظاهر خان دی پټ جړېږي، د فنکار غریب څه ژوند دی خو ناکام دی. زمونږ یو وخت داسې و چې زمونږ د فنکاران خواران په هولیو بدلولو مجبور شوي وو، په وطن پرېښودلو مجبور شوي وو، په پیشو بدلولو مجبور شوي وو. دا زمونږ د بدقسمتۍ ډېر دور و، دا دور د ډېرې مودې نه روان و. بیا یو وخت داسې راغی چې زمونږ د فنکارانو لږې لاړې تېرې کړې. نن هم زما د ټاپ کلاس فنکاران چې دي سردار علي ټکر، هارون باچا، علمزیب مجاهد او دغسې زما جرنلسټان، زما دانشوران هغوی بهر دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغوی دلته ځان محفوظ نه محسوسوي. نو زمونږ د فنکارۍ ته، زمونږ کلتور ته ډېرې خطرې، ډېرې مسلې پیښې شوې. اوس هم ورته مسلې شته، داسې نه چې مسلې نشته. مونږ پخوا به زموږ په حجره کې یو مشر مېلمه صاحب خبره وکړې وه خپلې چې یاره زموږ بچو ته پکار دی قلم ټوپک نه. پخوا به زموږ په حجره کې یو میخ ته ټوپک پروت و، بل ته به رباب پروت و، بل ته به موسله پرته وه. نو په دې کې چې کم شی هم نیمګړی کړی نو قصه به خرابېږي. نو په دې کې یو څیز خلک نیمګړي کول غواړي. موږ به ټوپک هغه وخت ږدو چې څو پورې زمونږ فورسز چې دي چې دوی زمونږ د حفاظت کار کوي او موږ محفوظ یو، نو موږ به ټوپک الګ دو. ځکه چې که دا بلاګانې دغسې زمونږ په دې علاقو کې ګرځي نو موږ به ځان خو په څه طریقه ساتو که نه، خپل عزت خو به ساتو که نه. نو چې څو پورې زمونږ فورسز په دې کې کامیاب شو نو د هغې نه پس به موږ ټوپک وسوځو او قلمونه به بچو ته په جیب کې کېدو، کمپیوټر یې به ورته هم په جیب کې کېدو او د هغې نه پس به موږ ټوپک ته شا کړو. خو افسوس دا دی چې موږ د خپل ناموس، د خپل مال، د خپل کاروبار، د خپل ځان حفاظت چې دی هغه هم په موږ کله کله مسله پیښه شي. نو زموږ پښتانه چې دي، تاسو تاریخ وګورئ، کله چې پاکستان جوړېدو نو فرنګیان چې دي هغه زما نیکونو ځغلولي دي، قربانۍ زما نیکونو کړي دي. د خدایي خدمتګار تحریک کامیابي وه چې هغوی فرنګیان وځغلول. بیا د هغې نه پس د حاجي صاحب تورنګزی او د فقیر ایپي کارنامه وه چې فرنګیان یې وځغلول. په دې زموږ په مشرقي برید باندې په سند او پنجاب کې خلکو په دې برید باندې یو بل لوټلی هم دی، یو بل یې وژلی هم دی، یو بل یې سپک کړی هم دی. په پښتونخوا کې یو کیس داسې نشته چې چا هندو ته یا سیک ته یا عیسائی ته نقصان رسولی، یو قسم داسې نشته چې هغه دا ووایي. بله دا ده چې هغه هندوان هغه سیکان چې زموږ سره یو ځای اوسېدل، هغه خلکو د بس د اډې پورې، د ریلګاډي د سټیشن پورې، دا اټک پورې خلکو بوتلی دي، په یو بل پسې ژړلي دي او رخصت شوي دي د یو بل نه. بله دا ده چې هغه خلکو، هغه هندوانو امانتونه پرېښي په پښتونخوا کې، په جنوبي کې هم او په شمالي کې هم. پښتونخوا کې اوس هم په ژوب کې یو کور داسې دی چې هغې ته تاله پرته ده او یو مشر وایي چې دې له به څوک ګوتې نه وروړي، ځکه چې دا ماته یو هندو امانت پرېښی دی او دا امانت به څوک نه ده که زنګونه پرې لګېدلي دي. هغه هندوانو سیکانو امانتونه پرېښي او 10 او 20 کاله پس پسې راغله او خپل امانتونه یې وړه. نو پښتانه امن پسنده خلک دی. بل دا څیز دی، پښتون چې کله د کلتور خلاف کار کوي، چاته نقصان رسوي، چا سره جګړه کوي، نو خپل خلک پسې راپاسي چې ناروا دې وکړه. خلک یې د کلي نه شړي، خلک وله کور سیزي چې ناروا دې وکړه، داسې به نه کوي.
نو پښتانه ناروا کار نه کوي، خو دا ده چې زموږ د بچو د تعلیم، زموږ د بچو د روزګار دا کومې مسلې چې پیښې دي نو د دې مسلو حل پکار دی او د هغه مسلو حل باله راوځي چې کله زموږ وطن په دې کې کامیاب شي چې دغه بلاګانې زموږ نه منع کړي، چې دا بلاګانې څوک ورنه نه تلي. نو زما سکولونه، زما کالجونه، زما پوهنتونونه، زما کاروبارونه ټول محفوظ نه دي. تر دې چې زموږ جوماتونه، موږ ته په جوماتونو کې چاودنې شوي دي، موږ ته په ودونو کې چاودنې شوي دي، موږ ته په حجرو کې چاودنې شوي دي، موږ ته په کورونو کې چاودنې شوي دي او لګیا دي لا بیا هم وخت په وخت سر وهي. نو د دې لپاره به سوال کوو چې خدای پاک زموږ په وطن کې امن لري او دغه قربانۍ چې کومې شوي دي زموږ په کورونو کې یتیمان هم ناست دي، زموږ په کورونو کې کونډې هم ناستې دي، زموږ په کورونو کې مور او پلار د ځوان اولاد په غم کې جاړي لګیا دي، هغوی په سترګو ړانده شو په خپل اولاد پسې. نو دا وخت چې دی دا د خدای تیر کړي چې امن راشي، زموږ بچي به د خپل کلتور سره هم تړون ولري، زموږ بچي به د خپل تعلیم او خپل روزګار سره هم تړون ولري. خو افسوس دا دی چې د تیرو 40 کالو نه زموږ روزګارونه تباه دي، زموږ تعلیمونه تباه دي. خلک ګیلې کوي یاره پښتانه جاهلان دي. نو چې څوک درته یونیورسټي ورانوي او څوک درته کالج ورانوي او څوک درته سکول ورانوي او څوک درته مدرسه ورانوي نو بچي به خامخا جاهلان کیږي. پښتنو له تعلیم ورکوي، تاسو بیا وګورئ چې کوم تعلیم یافته پښتانه دي هغوی لګیا دي سپوږمۍ ته خیږي. نو زه افسوس کوم چې زموږ په وطن کې چې کله هم څه درد څه تکلیف راغلی دی موږ ټولو قربانۍ ورکړي دي، بیا به هم قربانۍ ورکوو. خو دا ده چې الله تعالی دې دا بلاګانې زموږ نه منع کړي، چې دغه بلاګانې نه وي نو موږ بالا خپل روزګارونه وکړی شو. سپوږمۍ هم کړي کناره زما د کور نه، سپوږمۍ هم کړي کناره زما د کور نه، یو قدم نه ځي تیاره زما د کور نه. او په پردو تیلو کې سوځمه پښتون یم، په پردو تیلو کې سوځمه پښتون یم، غلیم جوړه کړه باره زما د کور نه. او زه انسان یم په دشتونو کې یریږم، زه انسان یم په دشتونو کې یریږم، بل ځای نشي ګزاره زما د کور نه. او د غرور پیری د کوز که چرته راشه، د غرور پیری د کوز که چرته راشه، لاړ به نشي دوباره زما د کور نه. زه ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم او نوي ژوند ملګرو ډېره ستاینه کوم. او زه به په دې اجازت واخلم چې حمزه بابا فرمایي چې پرې نوځي پښکته پښتنو پښتو، چې پرې نوځي پښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه میړنو پښتو، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، چې هره پرده غږ کې چې پښتو پښتو. ډېره مننه.